وعلیکم السلام شجاع تکلیف خیر کور کې ده هو هلته ناست راځه مخامخ راځه مخامخ راشئ کنه څنګه ود خو مخامخ راشئ کنه درې خبره ته کوم ګوره په لاره کې خو بیا وسات پوی کړی اوس چې لاړ هلته مو نه شرمایو چپ خوله به قلارې به ناست دی چې هر پوښتنه د نه کوره جواب به نه ورکوي زه پوهېږم د هغې خبرې ته به غلی کښېنې ولي که چېرته ما هغه خپل لور ته وکړي نه دې کوي لور ته د هغې لور تا ته کومه تا ته کومه ته یې کې چپه خوله به کښېنې داسې کښېنم داسې مه کښېنه د سم داسې سم سړي غوندې کې خوله سمه ونیسه چونګه مه نیسه داسې لږ لږ خانده قلاره کښېنه غلی داسې مه کوه داسې مه کوه ما ته وګوره داسې کښېنه زه داسې ولاړ یم داسې ودرې دقسې عاجزه ده کښېنه خبرې به نه کوې چې هغه هره مه کښېنه دننه کوټه کې کښېنو چې هلته کوټې ته لاړو قلار عاجزه به کښېنې خبرې به نه کوې دننه په کوټه کې کښېنو تکیه ووامه که کښېنم خالد همداسې قلاره کښېنه تکیه ووهه بالښت ته خو ګډ وډ به نه کښېنې سم صحیح به صحیح دی ښه زه هم درشم راځه سم زه سم سمې خپې کېده څه رقم روانې هلته ځه ګور دغسې هو دغسې راځي صحیح ده صحیح دی ځم سلام علیکم حاجي صاحب اجازه ده راځئ راځه سلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام خیرتي ده تکړه جوړې خیر و خیرت ده خیر السلام علیکم حاجي صاحب دا لږ ټوقي ده حاجي صاحب نه جوړ په خیر صحیح راځه کښېنه هلته کښېنه پورته ګوره که نه کښېنه ته هلته کښېنه دلته کښېنه سم کښېنه لاندې کښېنم حاجي صاحب څنګه تکړه جوړې کورو کې د خیرتي ده غټ واړه ماشومان بچیان ټول ښه دي خیر و خیرتي ده دا د ما ورور دی شاکر ډېر نو تاسو ته به هم احوال درکړی که نه مونږ او بل روم درلیدلی ما حاجي صاحب ته یو خبر ورکړه چې مونږ درځو نو چې واچوه والکه چې واچو معامله دی خیر معامله ده او غواړم چې دې ورور ته مې د تا سره خیخي وکړم دا څه کاروبار کوي دا خو معلم دی مکتب کې معلم دی نو 10 کاله کېږي چې دی په مکتب کې معلم دی نو ماشاءالله ډېر تکړه دی ډېر شاګردان د لاس نه وتي دي د شاګردان ډېر بااستعداده ډېر نو ډېر مکتب کې دا چې دی دغه دی موږ د هغه موږ د کورونو شاته چې مکتب دی نو ته پرېږده چې زه دنه په خپله پوښتنه وکړم کوم مکتب کې معلم یې هماغه د موږ کورو سره چې خبرې نشي کوی دا خو چې دی لږ داسې عاجزه دی د مشرانو مخکې خبرې نه کوي خلارې ناست دي نو ډېر ښه هلک دی هغې نه خو معلومیږي چې ښه دی خو دغه د مکتب نوم هم څه دی کوم مکتب کې چې معلم یې خبرې نشي کولی خبرې کولی شي خبرې کولی شي دا چې دی تا ته وایم عمر عادل مکتب کې معلم دی عمر عادل مکتب کې نو دا ولې په خپله نه وایي خو ته صبر وکړه زه دنه پوښتنه وکړم عمر عادل مکتب عاجزه دی لږ عاجزه دی ځکه نو عاجزه خوله خو لري که نه که خوله نه لري کوم مکتب کې هماغه د عمر عادل مکتب یا دی ما ته وایي ته ورته وایي چې عمر عادل مکتب کې نو دی هلته معلم دی څو شاګردان لري مکتب کې ډېر دي شاګردان خو ډېر دي نه د ده په خپل صنف کې څو شاګردان دي صنف کې باید 50 شاګردان ته ودرېږه زه د هغه نه پوښتنه وکړم صنف کې څو شاګردان دي 50 شاګردان دي که نه 50 ووایه ورته خو تا ویل خبرې مه کوه که نه وایي خبرې نشي کولی سم دم سړی دی وایي خبرې ښه څو شاګردان دي 50 دانې موږ په یو صنف کې او په ټول 50 شاګردان دی د ما د لاس لاندې
د لاس لکه د لاس لاندې کار کو د لاس لاندې لکه 50 شاګردان دي لکه دا چې معلم د 50 شاګردان په صنف کې د لاس لاندې دي یو راته برابر نه ښکاري خو 50 شاګردان دي زما لاس لاندې ښه غي لاس لاندې تنخواه دې څونه ده 15 روپۍ ورکو 15000 روپۍ د تنخواه اخلي اول ته بیا شاګردان ته بعد وخت نه کورس درس ورکوي لکه 15000 هلته اخلي د 10000 بس کفایت کوي ورته به ژوند ډېر ښه تېرېږي ورته 10000 روپۍ 10000 ماما پرېږده څه وایي وایه غریبي ولې لونګۍ نه لري څادر دې تاو کړی لونګۍ شته خو بس اوس مې مازدیګر مونځ کوو دلته نو د دې دپاره بس لونګۍ بله کوټه کې وه بس څادر مې سر نه تو که دا هم خیر دی کار کوي ابۍ ته وایم نو ډېر دا لږ عاجزه دی او لږ ټوقیم دی بس ټوقې موقې در سره کوي چې وایي لونګۍ که نه لږ ټوقي دی داسې ټوقي دی داسې کار ماما ما غوندې ته تورې واو زه هم تور یم لکه ستا غوندې نو په دې 10000 روپۍ کې کفایت کېږي ستاسو کورنۍ ته هو بالکل دې ته هغه کېږي لکه دا کوی شي چې ما 10000 روپۍ باندې خپله زندګي لکه خبرې مه کوه غلی کښېنه خبرې در سره کوم واده کله کوې کوم ورته غلی شه څه وایي نو دا همداسې بس کله کله ټوقې کوي ما سره ما ته سور برابر نه ښکاري او همداسې نه دی ګوره دا خو ما ته په سور برابر نه ښکاري او دا پرېږده چې زه ورسره خبرې وکړم ګوره یو سړی چې یو ځای ته ځي یو چا سره خیخي کوي نو باید چې هغه د هغه مکمل معلومات وکړي هغه سره خبرې وکړي ډېر اوس هم دلته واده کوم ته خیخي کوي ولې ما خخې ما درته غلی شه ابۍ خواته زما کښېنه بیا به لاړ شي ابۍ خواته ځي ګوره داسې کار وکړه اول دا بوځه شفاخانې ته د ده علاج وکړه د هغې نه بعد بیا یو ځای ته ځه ولې بوځي ولې ډاکټر ته پیشکاري کوي نه دا نه ښایي دا خو ماشاءالله جوړ تیار هلک دی دا د تحصیل یې کړی دی چې واده ورته وکړو چې جنۍ هوښیار دا هم ځان سره هوښیار کړي که نه ګوره وروره دا رشته چې ده دا هر وخت نه کېږي پوه شولې رشته چې وي هر کله په 3 شیونو کې به ډېر فکر کوي یو چې کوم ځای کې ځای اخلي ځای به ګوري بیا به یې سبا خرڅولې نه غلی کښېنه سم ځانه سړی جوړ کړه دا سړی در نه پوهېږي ولاکه بیا جنۍ درکړي غلی کښېنه زه سره خبرې وکړم پوه شې نو ته پوه شوې په خبره باندې داسې مه کښېنه سم تا ته وایم خبره پوه شولې او بالکل مقصد دا دی چې هر څوک په هر ځای کې خیخي کوي اول نه د اول باید چې د هغه د کورنۍ پوښتنه وکړي د دې هلک مکمل معلومات واخلي دا د یو ورځې خبره نه ده دا د عمر خبره ده بالکل دا خبره خو خبره دا ده چې داسې کار تاسو وکړئ د هلک تکلیف لري د ده به تاسو علاج وکړئ بو به یې ځي شفاخانې ته مشکل یې چې حل شولو د هغې نه بعد رشتې ډېرې او بل سړی دغه مریض دی ته غلی کښېنه خبرې مه کوه نه مریض خو هم دی ماشاءالله ډېر تکړه هلک دی معلم دی بیا تعلیم یافته دی داسې کار دی که معلم دی کار څه دی خو دا د یو ورځې خبره ماما غلی شه ته صبر وکړه چې زه د پلار سره خبره وکړم په خبره پوهېږې که نه ورور مې دی ورور دې خو لیونیان یې راوستي دلته سم خو یې نه دی راوستی که نه دا بوځه شفاخانې ته د ده علاج وکړه او په خبره خو یو ځل تا خبرې ته نه پرېږدي او ته وایې نور سم دی دا څنګه سم دی ماما هم لیونی دی په کار چپ شه پاسې وځئ دروازه خوشې کوه ته ځئ وځئ شابه وځه جګه کار ځای ته په شرمولی وځه تار ځای که شرمولی ماما ودرک ماما وځه خبرې مه کوه زما دادا ویل لور به دې نه کې ماما ډېر شاګردان یې باندې 1500 نه 1500 روپۍ کښېنه حاجي صاحب څنګه یې خخومه وی
دا څنګه معلوم ده چې مخکې راغی د توشکې په ځای په بالښت باندې کېناسته دغه مه کوه. دلته چې یم ولې لیونی یو؟ اما دا بوزه که نه لیونی دی. غواړم ولې دا